بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده د صلات تسبیح د طریقې. جواب بالله توفیق. د دې محترم ورور په جواب کې به ووایو چې صلات تسبیح چې دي دا 4 رکعاته سنت لمونځ دی. د دوه به اول تاسو داسې نیت وکړئ په پښتو باندې چې نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 4 رکعاته سنت صلات تسبیح. پر دې ازر وخت هغه ازر وخت بیات کې خاص خدای لره مخ مې دی و طرف ته د کعبه شریفی الله اکبر. دا چې الله اکبر مو وایه نیت وتړه سو تر دې وروسته به سبحانک اللهم ووایاست. د سبحانه چې مو وویله تر دې وروسته به 15 واره دا کلمه ووایاست چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا کلمه به 15 واره ووایاست. د دې کلمې تر 15 واره پر کېدو وروسته به اعوذ بالله ووایاست او بیا به بسم الله ووایاست او دغه څخه به وروسته الحمدلله شریف ووایاست او د الحمدلله وروسته به بیا یو سورت ووایاست. هر سورت چې تاسو وایه سورت چې مو ووایه دغه څخه به وروسته بیا 10 واره دغه کلمه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه به 10 واره ووایاست. د دې څخه وروسته به ولاړ سئ هغه ورکوع ته. په رکوع کې چې مو 3 واره هغه تسبیح وویله د هغه وروسته به بیا 10 واره دا کلمه ووایاست. دا کلمه چې مو 10 واره وویله بیا به الله اکبر ووایاست. راپورته به سئ هغه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد به ووایاست. بیا به 10 واره دا کلمه ووایاست. دا کلمه چې مو 10 واره وویل بیا به ولاړ سئ و سجدې ته. په سجده کې چې مو 3 واره تسبیح وویله تر 3 واره تسبیح وروسته به بیا 10 واره دا کلمه ووایاست. بیا به د الله اکبر ووایاست. د سجدې به راپورته سئ 10 واره به د سجدې په مابین کې بیا دا کلمه ووایاست. بیا به ولاړ سئ و سجدې ته الله اکبر به ووایاست. سجدې ته به ولاړ سئ 3 واره به تسبیح ووایاست. د هغه څخه وروسته به بیا 10 واره دا کلمه ووایاست. دا 10 واره چې مو دا کلمه وویله الله اکبر به ووایاست. راپورته به سئ و 2 رکعات ته. په 2 رکعات کې به بیا د رکعت په سر کې 10 واره دا کلمه ووایاست. د 10 واره کلمې وروسته به بیا هغه دغه 15 واره به بیا دا کلمه ووایاست ځکه د رکعت په سر کې 15 واره ویل کېږي. د 15 واره کلمې وروسته به بیا الحمدلله شریفه او بیا سورت ووایاست. بیا به 10 واره تر سورت وروسته دا کلمه وایاست. بیا ځکه په 13 رکعت کې په ټولو کې هغه 10 واره ویل کېږي. بیا چې سجدې د دومې سجدې څخه راپورته سوات اتحیات به ووایاست. د تحیات څخه به بیرته راپورته سئ و 3 رکعت ته. و 3 رکعت ته چې راپورته سواست سبحانک اللهم به بیرته ووایاست. تر هغه وروسته به بیا 15 واره دا کلمه ووایاست. بیا به الحمدلله او سورت بیا په نورو ټولو ځایو کې 10 واره دی. بیا چې رکعت دا پوره سو و 4 رکعت ته تاسو راپورته سولاست هم د رکعت په سر کې تر الحمدلله مخکې 15 واره ویل کېږي. نور په ټولو ځایو کې لکه مخکې چې مې تکرار درته وکړي دا کلمه 10 واره ده. په آخري رکعت کې چې پر سجدې څخه راپورته سواست کښېناستاست اتحیات اللهم صل اللهم بارک اللهم ربنا دا به ووایاست او سلام به وګرځوئ. دا د صلات تسبیح طریقه ده. الله دې هر مسلمان ته توفیق ورکړي چې ادا یې کړي ځکه چې د دې ډېر فضایل دي. په حدیثو کې راغلي چې ذکر دی چې مسلمان باید په ټول عمر کې او یا په هغه کال کې مسلمان باید په ورځ کې او یا په اوته کې او یا په میاشت کې او یا په کال کې او یا په ټول عمر کې خدای لمونځ یو پله وکړي. نو راجا مبارک را روانه ده باید هر مسلمان کوشش وکړي چې دا لمونځ ادا کړي. ترمذی شریف صفحه 3 جلد اول. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.